په مزار شریف کې د ژمي او سړې هوا له رارسېدو سره یو ځل بیا د ګازي بخاریو د خطرونو په اړه اندېښنې زیاتې شوي. د مزار شریف ځینې اوسیدونکي وایي تیر ژمی په بلخ کې څو کورنیو د همدې بخاریو کارونې له امله خپل غړي له لاسه ورکړي. دوی په نورو خلکو غږ کوي چې د کورونو ګرمولو په موخه د ګازو له کارونې سره دې پام وکړي. گازی در عموم خطرات خود می داشته باشه، ولی دوستان و عزیزانی که استفاده میکنن بسیار به احتیاط و متوجه آن باشند که نشود خدای نکرده خود را مسموم سازند یا خود و دوستان خود در خطر پرتند. بنابراین توصیه ما برای ایشان این است بخاری های برقی را بیشتر استفاده کنند، چون برقی بدون خطر بوده و بدون ضرر می باشد. باید ما از بخاری یعنی زغالی یا بخاری برقی استفاده باید زیاد شود، خاطر که بخاری گازی خطر زیاد داره. در سال گذشته ما خیلی تلفات بیشتر داشتیم. بل لور ته د مزار شریف ښار اوسیدونکي له حکومته دغه برخه کې د پوهاوي پراخو کمپاینونو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې خلکو ته د کورونو ګرمولو او ګازي بخاریو سمې کارونې لارې چارې وښودل شي. از پیشگیری از این موضوع حکومت یا امارت اسلامی وظیفه دارد که از طریق رسانه ها، اخبار، جراید، اخبار شنیداری و دیداری باید ملت مردم آگاهی بدن. به خاطر از این وظیفه دولت است، مسئولیت دولت است که در برابر قبال صحت و سلامتی مردمش، ملتش باید آگاهی بده. چی بهتر است که به حساب امارت بتونه از طریق بنرها و پوسترها یا بسخانه معلومات ارائه کنه برای مردم. ورته مهال د بلخ عامې روغتیا ریاست مسئولین او ډاکټران هم د خلکو دغو اندېښنو سره همغږي دي او زیاتوي چې ګازي بخارۍ د اکسیجن کچه راکموي او د سر ګرځېدو، استفراق، بېهوښۍ او حتی ناڅاپي مړینې لامل کیږي. دوی ښاریانو ته د ځینو سپارښتنو ترڅنګ له رسنیو هم غواړي چې د عامه پوهاوي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. رسنۍ چې دي تر څو دغه خلکو ته دغه خبره ورسېږي چې دوی د ګازي بخارۍ په ځای باندې نور بخارۍ استفاده کوي او د خپل ژوند په خپل لاس باندې تباه او برباد نه کړي. نو دوی هم تمه ده چې پوره پاملرنه وکړي د بخش ته او زموږ سره هم په دې بخش کې همکاري که څه هم دغه ناروغۍ یا دغه پیښې موږ روغتون ته راوړل کېږي، نو دا چې مخکې له مخکې خبرې او څه آماده نو انشاءالله دا مشکل به شمیر به راټیټ شي انشاءالله. اتاق یو کس د ګازي بخارۍ استفاده کوي باید هغه د اتاق یو کړکۍ باید خلاص پرېږدي، ځکه چې د اکسیجن ساحه په هغه اتاق کې د کمښت له کبله موجود کېږي چې ګاز د هغه له کمښت له وجې له منځه ځي، هغه بیا ګاز ساحه ګرد اتاق نیسي، هغه د هغه نفر چې په هغه اتاق کې اوسېږي هغه د مړینې سبب کېږي. د یادونې وړ ده چې تیر ژمی په بلخ کې د ګازي بخاریو له امله د مسمومیت ګڼې پیښې ثبت شوي چې په ځینو کې یو شمېر کسانو د اکسیجن کمښت له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.